عزیزانو پر دې روی زمین باندې غریبان ډېر مالدار کم دي. الله رب العزت فرمایي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، اے خلقو تاسو محتاج یاست الله ته، والله هو الغني الحمید. الله رب العزت ډېر غني ذات دی او د ټولو تعریفو لائق ذات دی. د الله رسول یو صحابي واز سعد رضی الله تعالی عنہ، هغه ویل ما یو ورځ په زړه کې خبر راوګرځېد چې هغه پلانی غریب صحابي نه دی، زه تر هغه ډېر بهتره یم. ما په زړه کې دا خبر راغله، د الله رسول د زما په خبره خبر سو یا ما خبر کړي یا چا خبر کړي یا رقم چې ولو. د الله رسول ما ته ویل سعده تا دا خبره څنګه وکړه چې ته در پلانی بهتره یې، پلانی غریب دی. د الله رسول ورته ویل ولهل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. د بخاري شریف په حدیث دی ول دا ستاسو چې کله نصرت او مدد کول کیږي دا تاسو ته چې رزق ملاویږي دا د ضعیفانو د غریبانو د مظلومانو د وجې ملاویږي. ته نه خبر په دا خبره، تا څنګه دا خبره په زړه کې راوګرځېده چې زه تر پلاني چې دی هغه افضل یم؟ او عجب خبره ده د الله رب العزت په غریبانو انتهایی ډېره خوابدېږي. د الله په غریبانو انتهایی ډېره خوابدېږي. شاه عبدالقادر جیلانی صاحب رحمه الله فرمایي وای دا قطعا نسی کېدلی چې تا دې د الله رب العزت غریب مخلوق، هغه انسانان چې غریبان دي، مظلومان دي، بیچارهګان دي، دا تا زیر کړي او الله راضي کوي، دا نسی کېدلی. لکه زموږ ته بدماشان راواخله، د کونډې، د یتیم، د مظلوم، د مهاجر، د یو خدای بیچاره حق یې خوړلی دی، وروره کور یې لاندې کړی دی، دکان یې لاندې کړی دی، مارکیټ یې لاندې کړی دی، د هغسې مطلب یو څه پراپرټي د هغه یې قبضه کړې ده، او غریب دی او بیچاره دی او مظلوم دی. دا د غریبان ناراضه کو، بیا چیرې ولاړ سي؟ بیا حج لره ولاړ سي، بیا عمرې لره ولاړ سي، بیا په تبلیغ کې ولاړ سي. شاه عبدالقادر جیلانی صاحب رحمه الله فرمایي دا نسی کېدلی چې تا دې د الله رب العزت مظلومان بندگان زیر کړي، تا دې خوار کړي، تا دې ناراضه کړي او بیا ته الله راضي کوي، دا نسی کېدلی. او دا رښتیا خبره، دا قطعا نسی کېدلی. د الله ډېره خوا په بدېږي. هغه نوح علیه السلام یو وخت دعا وکړه، د خپل امت ته ډېر په خشم سو چې رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیاره. یا الله پر روی زمین هیڅ یو کافر مه پرېږده، هیڅ یو کافر مه پرېږده. الله رب العزت طوفان نوح چې راوستی ټول کافران مړه سو، یو شپېتو کسانو څه کم دومره پاته سو، زنانې و کوچنیانو دا په کښتۍ کې سپارو، دا بچاو سولو. نو تانوي صاحب رحمه الله فرمایي ګوره دا عجبه خبره ده. تانوي صاحب فرمایي الله رب العزت و نوح علیه السلام ته ته دا منګیان د خاورو څه جوړ کړه، سړوبیان دي منګیان، دی راولاړ شو ورته وجوړېدی 40 کاله دا منګیان جوړول. تانوي صاحب رحمه الله په خپل خطباتو کې فرمایي جوړول 40 کاله پرسلو، 40 کاله بعد الله ورته وفرمایل ته دغه منګیان اوس مات کړه. نوح علیه السلام ډېر پریشان شو چې الله یو واره دې امر راته وکړي د جوړېدو، بیا ما 40 کاله خواري ورباندې وایستله او بیا ته وا چې مات یې کړه. الله ورته وفرمایل ستا خوا بدېږي په دې چې دا زه تا ته وسوم دا ته مات کړه؟ وایي ونه ی الله نو خو زما خواري ځایه سو، زما دومره محنت کړی ولو. الله ورته وفرمایل ول دا تا چې دا دعا وکړه چې رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیاره، ای الله پر دې روی زمین یو کافر مه پرېږده او ما ستا دعا قبوله که یو کافر مې نه دي پرېږدی، زم د غونو خوابدی کېږم په دې خپلو بندګانو. دا مې خالي تا ته د ښکاره کوله ستا په منګیانو څو خوابدېږي، زما په خپلو بندګانو د غونه خوابدېږي. بیا ضروري نه ده چې اوس یو سړی کلمه ګو دی مسلمان دی په هغه د الله خوا بدېږي، که کلمه ګو نو مسلمان نو په هغه د الله خوا نه بدېږي. د دې داسې مثال دی لکه بابا دی، د بابا 5 بچیان دي، 4 6 10 بچیان دي، په هغه کې 2 هیروینیان دي. نو ستا څه فکر دی بابا په د هیروینیانو خوا نه بدېږي؟ خوا یې بدېږي، او ډېره خوا یې بدېږي. دغسې د الله په خپلو بندګانو خوا بدېږي، که مسلمان دی که کافر دی.
که مسلمان دی که کافر دی. نو د الله رسول فرمایي و تاسو ته چې کله ستاسو نصرت کول کیږي، ستاسو مدد کول کیږي، و تاسو ته رزق ملاویږي، هغه د دې ضعیفانو د وجې دی، د دې غریبانو د وجې. شرح سنه والا یو حدیث نقل کړی دی د الله رسول چې به کله جهاد در ولاړی په جهاد کې به دعا کوله، ولی الله د دې غریبانو په برکت و ما ته فتح را نصیب کړ، د غریبانو په برکت و ما ته فتح را نصیب کا، و کافرانو ته شکست ور نصیب کا. نو لہذا دا معلومه سو چې په غریبانو د الله ډیره خوا بدیږي، په غریبانو د الله ډیره سخت خوا بدیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي زه چې کله معراج ته ولاړم، په معراج کې بیا پیغمبر اسلام پر جهنم مو ګرځېدی، پر جنتو مو ګرځېدی. د الله رسول فرمایي ما و جنت ته سر ښکاره کړي، د بخاري شریف حدیث ما و جنت ته سر ښکاره کړي. الته اکثر غریبانو، اکثر دا معنا چې په سلو کې 90 کسان غریبانو، 10 کسان بنو مالدار و چې هغه عبدالرحمن بن عوف دی، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ، داسې مطلب مالدار نیکان مسلمانان ستا، خو اکثر غریبانو مالدار ډېر پکې کم ولو، اکثر غریبانو. او بیا چې ما کله جهنم ته سر ورکښېستی، سر ورپورته کوي، د الله رسول فرمایي اکثر په هغې کې ښځې ویلې، اکثر په جهنم کې ښځې وې، او په جنت کې اکثر چې د هغه غریبانو. ولې مالدارانو کړي څه دي؟ علما فرمایي وجه دا ده پر روی زمین باندې هیڅ یو غریب تر نن ورځې د خدایي دعوا نه ده کړې. هر سړی چې دعوه د خدایي کړې د هغه مالدار سړی کړې. ورسه دا ستا 21 ګریډ والا لره ورسه دا تر فرعون کم دی، ورسه 18 ګریډ والا دا کم دی. د د دفتر، د د ځای، د د کرسۍ، د د باډي ګاټان، د د ګاډۍ، د د دفتر دا کم دي تر فرعون. ولې؟ ځکه مالدار دی. او غریب سړی بیا په دروازه کې ولاړ دی، ټوله ورځ ټوپک نیولی دی. صحیح سلو؟ نو اوس تا اندازه ولګوه حق د چا دی چې جنت ته ولاړ شي؟ دننه چې حصې ته ناست و هغه فرعون، د فرعون زوی، آیا که هغه غریب چې د باندې ناستولو؟ صحیح سلو؟ بیا قتل رواخله، بیا قبضې رواخله، بیا د خلکو کورونه خرابېدل رواخله، بیا د ښځو اغوا کېدل رواخله. دا چا کړي دي؟ دا مالدارو خلک کړي، غریبانو ډېر کم کړي دي. د غریبانو دا تقریبا په 100 کې 1% کړي دي، او په مالدارو کې په 100 کې 99% چې دی هغه کړي دي. نو د الله رسول فرمایي ما چې جنت ته سر ښکاره کړي اکثر غریبانو، او چې ما جنت ته سر ښکاره کړي پاکې اکثر زنانې ولې. عجزانو یو فقر دی، یو مسکنت دی. د الله رسول په دعا کو اللهم انی اعوذ بک من الفقر، یا الله زه له فقر پناه غواړم ما وساتې. او بیا دعا کوله چې الله ما په مسکینانو کې شمار کړي، ما په مسکینانو کې شمار کړي. نو معلومه دا سوه فقر دې ته وایي چې هېڅ یو شی نه لري، کور پر کور ګرځي، فقر کوي، خیراتونه غواړي. او مسکین دې ته وایي چې مازې ګزاره یې کول کېږي، مازې ګزاره. نو د الله رسول د فقر پناه غوښتې ده چې زما یو دروازې ته سترګې، او مسکنت د الله رسول په دعا غوښتې دی چې یا الله بس چې مازې زما ګزاره کېږي. بی بی عایشه صدیقه فرمایي وایي د پیغمبر علیه السلام په ژوند کې چې زه ورسره سوی یم 2 ورځې پرله پسې 2 ورځې پرله پسې د الله د رسول کورنۍ د اوربشو ډوډۍ، غنم نه، غنم خو د بادشاهانو هغه د ابوجیل کار، ابوجیل ته رسېدل، د اوربشو ډوډۍ 2 ورځې پرله پسې موږ نه یې ماړو سوي، چې نن ماړو سو سبا هم ماړو سو. حتی پیغمبر علیه السلام مبارک وفات سلو موږ 2 ورځې پرله پسې نه یې ماړو سوي. دا د پیغمبر علیه السلام شان 2 ورځې پرله پسې په خپل ژوند کې نه دي چې نن ماړو سو بیا 3 ورځې یو شی نو بس یو خورما، یو اوبه خورما، او بیا به یو ځای یو ډوډۍ موډۍ پیدا سوله.